استاد عبدالرحیم مندوخیل صاحب په خپله سیاسي مبارزه کې هیڅ داسې ګام وانه خیست چې پښیماني ورباندې وکړي. زما په اند د سنجیده او جدي سیاست یوه هوډمنه نمونه وه. د کوټې ښاروالۍ په انتخابي حلقو کې د پښتنو برخه زیاتولو لپاره 14 ورځې نهوره نیول او لوږه تیرول یوازې پر خپل افغان ولس مین رښتونی سرښندونکي کولی شي او دا مبارزه هغه په ورین تندي سرته ورسوله. رحیم صاحب د افغان تاریخ او جغرافیا د اوبو د سرچینو او غرونو یو بېساری عالم، د ستر خوشحال خان خټک او غازي امان الله خان غوندې د افغانیزم پیروکار، په سیاست کې د تنظیم او ډیسپلین سخت پابند او د خان شهید د لارې یو زړور او رښتونی مبارز و. هغه پر جدیدو لیکو د سیاسي کارکنانو روزنه وکړه. هغوی ته یې د ټولي یا یونټ ارزښت ورښودلی. هغه د خپل ګوند له لارې ګڼ سیاسي شعارونه ولس ته ور وپېژندل، لکه له امو تر اباسینه، له بولانه تر چتراله، آزاد جمهوری افغانستان، مقبوضه افغانستان. د آزاد جمهوری افغانستان دفاع کول او د محکومې پښتونخوا د جمهوري او بشري خپلواکۍ او ازادۍ لپاره مبارزه کول، دشمن بې پرې کول، بیا دوستول او بیا ګوندي ملګری ترې جوړول. پښتانه د ملګر ګوندونو پر ځای د پښتونخوا خاورې سیاست ته رابلل، پښتون افغان ولس ته اصل دشمن په ګوته کول، افغان تاریخ د سیاست محور ګرځول، هغه به ول یوازې ډیسپلین تنظیم دشمن په ګونډو کولی شي. ګوندي کارکنان به یې ټانکونه بلل. زما پلار وایي رحیم صاحب چې لا په 9 جماعت کې و نو په ښوونځي کې لکه ستوري ځلېده او د زده کوونکو لپاره رڼا وه. اروا دې یې ښاده وي.